امت پہ ہر حالت کی امان آیو اسد محمد رسول الله اسد محمد رسول الله. د کابل ملي پولیسو له روزنیز مرکز څخه 304 تنه منصوبین له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. لښکر د ذل جلال یو د حق مخې ته ډال یو وژونکي د دجال یو لښکر د ذل جلال یو لښکر د ذل جلال یو پوه شوي د فراغت غونډې ته یې د کورنۍ چارو وزارت سلاکار د ښوونې او روزنې لوی قمندانۍ نظامي مرستیال او نور مسؤلین او منصوبین ورغلي وو. په سر کې د یاد روزنیز مرکز اداري مرستیال او سرپرست خبرې وکړې او فارغ شوي ساتونکي یې خپلو اصلي دندو ته ځیر کړل. له درنو محصلینو غوښتنه کوو دا چې کومې زده کړې د اسلامي امارت او هیواد او هیوادوالو د ساتنې په موخه په یاد مرکز کې ترسره کړي په خپلو ورځنیو دندو کې د اسلامي امارت شریعت د پلي کېدو په پار او د اسلامي شریعت په رڼا کې سرته ورسوئ. ورپسې د ښوونې او روزنې لوی قمندانۍ نظامي مرستیال مل پاسوال قندغه خبرې وکړې او فارغ شویو منصوبینو ته یې د مبارکۍ ترڅنګ له دوی وغوښتل چې له خپلو زده کړو د عمل په ډګر کې پوره ګټه واخلي. محترمو مجاهدینو، پولیسو دنده وظیفه ډېر مقدسه وظیفه ده. خلفاء راشدینو لخوا نه موږ ته په سلسله پاتې ده، نو باید موږ او تاسې څه وکړو؟ خپل د ولس او خپل د ټولنې په پوره معنا سره خدمت وکړو او هغې ته د امنیت فضا برابره کړو. اول یو وروري فضا څه کوي؟ ایجاده کوي. دویم خپل د امرینو په پوره معنا سره هلته اطاعت وکړي. په نظامي اصولو کې نظم، ډیسپلین، اطاعت پذیري دا د یو نظام د پیشرفت او د پرمختګ سبب ګرځي. نو تاسو ټولو نه مې هیله دا ده چې خپل په هر حالات کې که هغه په وظیفهي حالات کې که په قطاع جزو تام کې اوسیږي خپل نظم، ډیسپلین، اصول، مقررات عسکري ټول په ځان باندې څه کړه تطبیق کړه. وروسته د کورنۍ چارو وزارت سلاکار مل پاسوال شیخ شاه محمد په خپلو خبرو کې وویل دې کار ته همت وکړي. ورونو کفارو کې یوه شایعه ده چې مسلمانان حکومتونه نړولی شي، جنګ کولی شي، حکومت جوړولی نه شي. الحمدلله ټول مې طالب او مجاهد دي. ګورې د ولس سره همدا دی. نور ولس ته زموږ امارت پالیسي ده چې په غېږ کې راونیسو، ټول دې راسره وي، خو د نظام ساتنه او څارنه به داسې په غاړه اخلو، داسې به کلک وو لکه سږه د کافرو په شړلو چې کړې ده. هغوی به دروغجن کو، خپل رب العالمین به رښتیاجن کو، قرآن به رښتیاجن کو، رسول الله به رښتیاجن کو چې هغوی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. که چېرته موږ د الله په کتاب ایمان راوړو او د ده په ډولو بخښنو باندې عمل وکړو، انشاءالله د ټولو دنیا سردار به موږ یو، د ټولو په سر کې به موږ یو او کفار به مختور دي مرکزي. د افغانستان اسلامي امارت لپاره صادقانه خدمت کوم. د غونډې په پای کې په فارغ شویو منصوبینو باندې د فراغت سندونه وویشل شول. امارت اسلامي افغانستان صادقانه خدمت نکړو. د ویلو وړ ده چې 304 تنه له 8 زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل.